صاحب دا تصویر دی په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی. موږ تم چارو لګ بیا د کم چې د شیخ صاحب خادم دی هغه د شیخ صاحب په आवाज کې وایسونه خلکو ته ولېګل. نو دا لکه نن سبا د سوشل میډیا دا سره په دې باندې دروغ انتهایی ډیر زیات دي چې ګوره بس هر طرف ته دروغ. شیخ صاحب چې دین هغه یو ځای ته صرف د چیک اپ د پاره تللی دی او د غاښ څه مسله به وه نو هلته کې هغې چې کله هغه چیک اپ کوو نو په هغه دوران کې هغې ورته تصویر اوښکې دی. نو دغه خلکو له هم پکار دي خدای دغه خلکو ته هم هدایت وکړي د الله بندګانو په داسې وخت کې که تاسو اول خو تصویر اوښکل نه دي پکار. بعضې ټایم یو مولي صاحب خوراک به کوي یا یو غټ شخصیت ته خوراک کوي د خوراک په ټایم کې ورته دومره روان تصویر وباسلي یا یې ته ویډیو کړي نو په داسې وخت کې خو اول دي له تصویر اوښکل نه پکار. بیا هم چې د الله بندګانو تصویر وباسه کم کس چې ورسره موجود دی ډاکټر دی یا هر څه دی نو بیا کم از کم دومره خو پکار چې تاسو سوشل میډیا لی خو مه ورکوئ که نه. نو د هغې نه بیا خلکو ته دا وضاحت یې به کوي چې نه شیخ صاحب ټیک دی او دا خو صرف د هغې د غاښ معمولي غوندې مسله وه هغه خلک چې دی نو هغه تصویر یې راواغسته او هغې سره یې ولیکل الله دې شیخ صاحب له صحت ورکړي او شیخ صاحب چې دی هغه دومره بیمار دی او داسې او بیا بلا لکې ورپسې بیا خلکو په دې سوشل میډیا باندې ولګولې. نو پکار دا دی چې اول خو دغه تصویر دغه ټایم کې دا چا چې ویسته ده غلطي کړې ده. دویمه خبره دا ده چې ودې ویسته نو به ځان سره یې محفوظ که بیا یې میډیا له سره ورکړې چې میډیا یې د ورکړو میډیا خو ته همیشه نیګیټیو څیز راخلي او دا صرف د دې دپاره شوي دي چې ما ته پرې لایک میلو شي ما ته پرې ویوز میلو شي او په هغې باندې زما د آیډي یا هر څه چې کوم دي دا ډېر زیات وچلیږي. نو د هغې دته په دې باندې څه میلو شو که هر څومره لایک او دته پرې ویوز میلو شو نو څه پرې نو دا خو به یو وخت ختم شي. خو دا دروغ چې تا ووایې یا دروغ د سوشل میډیا ورکړه نو دا به همیشه موجود وي په دې سوشل میډیا باندې. د دې د وجې نه احتیاط پکاري. ګوره څو پیرې چې کوم دی زمونږ مولانا مکی الحجازي صاحب د هغه په باره کې دا مشهوره شي چې یاره هغه وفات شوی دی. هغه غریب د خپل دغه دپاره راشي یو ویډیو ریکارډ کړي چې زه ژوندی یم او دا خلک ورپسې مشهوره کړي وي هغه وفات شوی دی. نو دا صرف د خپل ویوز دپاره د خپل مشهورتیا دپاره دا خلک داسې کوي. نو شیخ صاحب الحمدلله مکمل صحتمند دی او مکمل چې دی نو وایس یې هم کړی دی او هغې خادمینو او شیخ صاحب پخپله چې کوم دی نو هغه هم وایس کړی دی او هغه وایس هم موجود دی چې الحمدلله زما صحت مکمل ټیک دی. دا چې دا کوم پروګرامات را رواني یا دا پروګرامونه نو په هغې کې یا د خلل اچولو دپاره چې څه خلل پکې راشي دا د هغې دپاره کېږي نو چې په هغې کې به الحمدلله هېڅ قسمه خلل نه راځي. الله دې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه علی صحت کامله عاجله مستمره ورکړي او الله دې د هغې حفاظت وکړي او الله دې د هغې دا سایه زمونږ په سر باندې د ډېر وخته پورې وساتي. داسې عالمان پیدا کېدل دا ډېره مشکله خبره ده. دا په چېرته په صدی کې او په 50 کاله کې چېرته یو عالم نیم پیدا کېږي او بیا هم هغه داسې مونږ د هغه په باره کې داسې خبرونه شایع کوو او داسې خبرې شیر کوو دا څونه د خفګان خبره ده. هغې ته به څونه خفګان رسېدلي. نو تاسو هم داسې قسمه څیز چې د مخې له راشي نو اول تحقیق کوئ بیا یې وروستو شیر کوئ او د هغې خادمین د هغې شاګردان الحمدلله په زرګونو په لکونو موجود دي. هغې سره رابطه کوئ د هغې نه اول څیز کنفرم کوئ نو بیا یې مخکې شیر کوئ.